ایمان درې درجې دي او آیا تاسو ته معلومه ده چې موږ په کومه درجه کې ژوند کوو؟ د ایمان کومه درجه موږ تاسو سره ده؟ راسي چې نن درته واورم. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته ضرور در سره شیر کړئ او د سره ډیوټ وکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان درې درجې دي. درې. اوله درجه تر ټولو چې بهترینه درجه ده هغه دا ده چې کله ستاسو مخ ته یو کس د الله نافرمانی وکړي، ګناه وکړي، چې تا ته الله تعالی دومره طاقت او وس درکړی دی یو چې ته هغه کس په لاس باندې د دې ګناه څخه راوګرځوي، جناده یې کې، نو دغه د ایمان اول درجه ده. یعنی چې کله تاسو یو بد کار ووینئ اول په لاس باندې دغه کس د دې ګناه څخه راوګرځوئ، جنې بچاوی کوي. دویمه درجه هغه که چیرې تاسو ته د لاس طاقت الله نه وي درکړی، بیا په ژبه سره د دې دغه کس د دې ګناه څخه راوګرځوئ، د دې ګناه ممانعت وکړئ په ژبه سره چې وروره دا بد کار دا ګناه ده، الله په دې ناراضه کیږي، دا ګناه مه کوه. کني دی بدل کې به جهنم اور درته ګوري، د قبر عذاب درته ګوري. زما مسلمان ورورې زه تا ته د دې باره کې نصیحت کوم، دا د ایمان دویمه درجه شوه. د ایمان تر ټولو هغه کمزوري هغه آخري درجه چې ده، که چیرې تا ته د لاس طاقت هم الله نه وي درکړی چې ته یې څوک د ګناه څخه راوګرځوې، د ژبې طاقت یې هم نه وي درکړی، نو اخره درجه دا ده چې په زړه کې د دې سړي څخه د دې کس څخه نفرت پیدا کړي، دغه کار ته بد ووایه، په زړه کې دې کار ته بد ووایه، نو دغه د ایمان هغه آخري درجه ده. نو تاسو ته الله تعالی دغه دویمه درجه هر کس ته الله رب العزت ورکړې ده. تاسو په ژبه خو یو کس ته ویلی سئ چې وروره دغه بد کار دا مه کوه، نو تاسو به د ایمان د دویم درجې په بدل کې به الله تاسو ته ډیر اجرونه درله درکړي، ډیر نیکیانې به درله درکړي. تاسو ضرور یو کس خپل هم د بد عمل څخه خپل ځان راګرځوئ او بل هم د بد عمل څخه په خپل ژبه سره راګرځوئ.